شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ تر آنلاین ویډیو پورې ویلې وسیده. نن به مونږ راځو وایو به هایپرلینک څه شي هایپرلینک. زه به راشم په بلینک ډاکومنټ به چک کوم څه به وایو هایپرلینک یا لینک. اوس راځو فور ایگزامپل دلته کې اوس ما سره یو ډاکومنټ دی د څه په نوم دی انګلینډ انفارمیشن په نوم دی. صحیح ده انفارمیشن په نوم. اوس زه رالم دا معلومات مې پکې ولیکلې 100 پیراګراف فور ایگزامپل 40 پیراګراف مې پکې ولیکل. صحیح ده 100 پیجز باندې رااله په څلورو باندې. اوس زه راځم دا ما بر سکرول کو بیا راځم سایز مې ولې فونټ سایز مې ولې انکریز کو او بل مې څه وکړه فونټ کلر مې ولا ورکو بولډ مې که. صحیح ده اوس فور ایگزامپل تاسو به زیاترو بکونو کې لیدلی وي دلته کې موږ سره یو لینک دی مثال دیزي پورې ما دا خپل معلومات ولیکه زه هم دلته سره یو لینک ورکوم مثال زما خپل یو سایډ یا شی دی چې خلک هغه ته لاړ شي د په باره کې نور هم سټډي کول غواړي نو په دې چې کې ډایرکټ به هغې ته ځي. صحیح ده نو که هغه رنګ کې لینک ورکول غواړې که نه خپلو کې ډاکومنټ لینک کول غواړې نو ستا خپله مرضي ده. صحیح ده نور هم داسې ډېر لینکس ته جوړولی شي. نو اوس به موږ راځو څه به کوو انزرټ هایپر لینک په ده به چک کوو. تاسو به راشي دلته کې مثال کوم ایډرس مثال وي هغه وله ورکوي. زه ورته ما دې څه ته بوځي www.facebook.com اوکې به کوم ګورئ دا بلو شانتې دغه راغلی کنټرول سره به کلیک کوي ډایرکټ به هم څه ته بوځي هم هغې ته به هم بوځي چې کوم ځای کې مثال فیسبوک ته هم ډایرکټ بوځي. صحیح ده او که نیټ د سره اویلیبل وي نو هله. صحیح ده بل یو خو دا دغه دی بل دا انګلینډ ډاکومنټ دی زه راځم فایل سیف کوم یې سی کوم سیف براوز په کوم ځای کې سیف کوم په ډیسکټاپ څه نوم باندې انګلینډ په نوم. ګوره مونږ سیف ایز ویلی همغه یو فایل به وي خو نورې کاپیانې ترې سیف کولی شي. صحیح ده سیف یو فایل په یو نوم یو پیره سیف کوي که بیا سیف کوي بیا په ځان کې چینجز سیف کوي مونږ ویلي او سیف ایز څه کار کوي همغه یو فایل که ته غواړې په ډېرو نومونو سیف کړي نو ته هغه هم سیف کولی شي. اوس به مونږ راځو یو فایل خو دا ما یو پیره سیف کو زه اوس راځم زه ته نه د سره یو بل دی مونږ سره فور ایگزامپل ایران څه به کو F12 دا څه په نوم سیف کړه ایران انفارمیشن په نوم یې سیف کړه. صحیح ده په کوم ځای په ډیسکټاپ. بل راله مې څه په نوم ساوت افریقا. صحیح ده څه شی F12 څه په نوم ساوت افریقا په ډیسکټاپ سیف. صحیح ده بل داسې نور هم پوره ډېر بس مثال بل مې سیف کو د پاکستان په نوم څه شي په نوم پاکستان په نوم F12 څه په نوم پاکستان. بل مې هم داسې سیف کو څه په نوم افغانستان په نوم. صحیح ده نو دا مې هم سیف کو. دا ما ټول سیف که. صحیح ده اوس زه راغلم دا ما سره دي اوس ما ته یو کس راځي ما ته وایي د انګلینډ ډیټا راکړه زه ته مو دا واله اوپن کوم یې ورکوم یې بل لازم ماله د سر ډیټا راکړه د ده راکړه ماله بل د بل د نو یاره داسې کار به وکړو چې را به شو څه به ولې جوړ کړو یو مین فایل به ولې جوړ کړو نو که مونږ دا غواړو نو هغه ځینې مونږ به اوس دا لینک کړو نو څه به شي هغه سره به لینک وي نو که مین ډاکومنټ کلیک کړو اوپن کړو نو که بیا مونږ دا غواړو اوپن کړو نو هغې نه به اوپن کولی شو. راځو مونږ یو لینک جوړو. صحیح ده زه به ورسره راشم فور ایگزامپل دلته کې زه رالم ما وین ورډ اوپن کړو دله به نوم ورکړم مثال سیف به یې کړم څه په نوم مین ډیټا انفارمیشن په نوم یې په ډیسکټاپ څه په نوم مین ډیټا انفارمیشن په نوم. صحیح ده دا ما څه کو سیف کو. اوس زه راځم زه ورته یم څه وکړه څه راواله وډاډ چلو ما دا وډاډ راواست دا بلیک زه به راشم دلته به ورته فور ایگزامپل ولیکم
countries data صحیح ده دا ما ولیکل اوس دنه ما کاپي واخسته کاپي خو به ته پته وي آی هوپ صحیح ده کنټرول کلیک یې که یو ګوره دا کلیک دی مونږ سلیکټ یې که او څه که کنټرول ډي ډوپلیکیټ به تې وځي صحیح ده بل ا کاپي look دا اوس راځم زه ته ما سره څه شي ډیټا ده د کوم ملک ده انګلینډ بل کوم یو ملک ایران بل کوم یو ملک ساوث افریقا بل پاکستان بل for example څه شی افغانستان صحیح ده اوس ګورئ مین کنټریز ډیټاګانې دي موږ سره صحیح ده موږ غواړو چې دا یو بل سره څه کړو هغه فایلونه د سره لینک کړو نو څه به کوم را به شم دا کنټرول اس به کوم چې دې کې دا چینجز څه شي ما څه کار وکړو دا پکې سیف شي ګوره یو کلیک کولی کلیک کوئ باندې صحیح ده ګوره کنټرول ډي که څه کېږي دا آپشن راځي زه به راشم سلیکټ کوم بیا څه به کوم سلیکټ چې کنټرول ډي کې ګورئ ډوپلیکیټ دې وځي صحیح ده نو کنټرول ډي به کوي سلیکټ یو کلیک سلیکټ هم کو هغه نه پس به راشي څه ته لینک ته په کوم ځای کې دی په ډیسکټاپ څه نوم باندې دی فایل د انګلینډ سره لینک کلیک نه پس سلیکټ هایپرلینک څه شی دی ایران په نوم کوم یو فایل دی ساوث افریقا لینک څه په نوم ساوث افریقا کلیک چلو ما ډیټا لیکلې ده انفارمیشن هم موږ هلته ورکړی و صحیح ده تاسو په انفارمیشن هم لیکلی شي پاکستان ساوث افریقا link South Africa okay control S change save شو صحیح ده اوس زه راځم کنټرول کلیک نیسئ کلیک کوئ په ایران ته ما بوځه ایران ډیټا ته اوپن شوه کنټرول ډبلیو واپس کلوز کنټرول به پریس ونیسئ او څه به پریس کړئ ډبلیو زه ته پاکستان ډیټا زما په کار ده کنټرول ډبلیو واپس کلوز کلیک کنټرول ډبلیو واپس کلوز کلیک کنټرول ډبلیو واپس کلوز نو ضرورت نشته دی ګورئ ضرورت دته نشته دی چې تاسو اوس دلته راشئ یو ډیټا کس له ورکوئ صحیح ده مثال یو کس رالی تاسو ته وایي ماله د دې دغه ډیټا راکړه د کوم ځای مثال تاسو ته وایي ماله د ایران ډیټا راکړه نو دلته راتللو ضرورت نشته مین افس ته ورشئ ښه او ته څه ډیټا دې په کار ده فار ایگزامپل ایران یې په کار دی کلیک په کوئ کنټرول سره ډایرکټ به ایران کولاویږي صحیح ده کنټرول ډبلیو واپس کلوز صحیح ده نو دا موږ سره نور هم داسې ډېر فیچرز دي د هایپرلینک صحیح ده سو هوپ سو تاسو به دا پوه شوي وئ په دې سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر الله حافظ